نهم: کله چې موږ د زیانمنېدلو احساس کوو او پر ځان باور نه لرو، نو ډېره مشکله ده چې په خپلو قضاوتونو هم باور وکړو. په داسې شېبو کې له ځانه وپوښتئ: زړه مې څه غواړي چې څه پېښ شي؟ خپل ځواب درسره نوټ کړئ. له ځان سره فکر وکړه: د کوم وړه عمل او تصمیم په واسطه کولی سم په ژوند کې د موفقیت په لور کوم نوی حرکت وکړم؟ که چیرې دې په خپلو روابطو، کار او دنده کې داسې څه موجود وي چې له هغو څخه راضي نه وي، همدا اوس تصمیم ونیسه چې په ډېرې تیزۍ سره په لنډ وخت کې بدلون ورکړي.